سلامونه نیکې هیلې ډیرو ښاغلو لیدونکو د حسیب الله سنگین ټکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د روغتیا، سلامتیا او نیکمرغۍ جامې مو په تن وي او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې کامیاب او بریالي اوسئ. ښاغلو لیدونکو، نن یو ځل بیا راځو د تیر په څیر په مایکروسافټ اکسل پروګرام کې په داسې ټریکس یا طریقو کار کوو چې څه ډول وکولی شو په مکتب کې د ټولګي د زده کوونکو د ازموینې د اخیستلو څخه وروسته د دوی نمرې او بالاخره د دوی درجه بندي په اسانه طریقه او په کم وخت کې ترسره کړو. پس د نوموړي ټریکس یا طریقو د اجرا لپاره لومړی راځو مایکروسافټ اکسل پروګرام خلاصوو. قدرمنو لیدونکو، کوم جدول چې تاسو ګورئ فکر وکړئ دا د یو مکتب د اړونده ټولګي جدول دی چې تاسو ترتیب کړی دی. فرضاً د جدول د پاسه ټایټل باندې لیکلی دی HSTC های سکول او وروسته د هغې نه ګریډ 5A، یعنې نوموړې ډیټا د HSTC ښوونځي پورې اړوند او 5م الف ټولګي پورې تړاو لري. په نوموړي ټولګي کې موږ او تاسو 14 تنه زده کوونکي لرو او له 14 تنه زده کوونکو څخه موږ او تاسو کلنۍ ازموینه واخیسته. نوموړې ازموینه کې زده کوونکو مختلف نمرې واخیستلې. مثلا راځو موږ او تاسو لومړنی مضمون د عربیک په نوم باندې لرو چې نمرې پکې اخیستل شوي او بالاخره نمرې مو جدول ته انټري کړي. ریاضي همچنان، کیمستري یا کیمیا په همدې ډول باندې، فیزیک او همدارنګه پښتو، د هر مضمون جدا جدا نمرې مونږ انټري کړي دي. اوس په دې کار کوو چې څه ډول وکولی شو معلوم کړو چې په دې صنف کې چا لومړی مقام، چا دویم او چا دریم او بالاخره چا وروستی مقام اخیستی دی. که چیرته منولي دغه طریقه مونږ اجرا کوو نو له مونږ څخه ډیر کار غواړي او ډیر وخت مو پرې ضایع کیږي. پس چې زیات کار مونږ او تاسو په کم وخت کې اجرا کړی وي، راځو له داسې ټریکس او یا طریقو څخه استفاده کوو چې د هغې په واسطه باندې وکولی شو هغه هدف، هغه موخه چې مونږ لرو ورته ورسیږو. یعنې په ټولګي کې د لومړي، دوهم او دریم زده کوونکو معلومول او بالاخره د وروستي زده کوونکي. د دې طریقو د اجرا لپاره لومړی راځم زه د زده کوونکو د نمرو ټوټل یا کالکولیشن کوم. پس راځم د ټوټل کالم ټول سیلونه یعنې تر پایه انتخابوم. وروسته له هغې نه له کیبورډ څخه الټ مثبت پریس کوم. په دې سره ما وکولی شول تر څو د هر زده کوونکي د نمرو مجموعه لاسته راوړم. وروسته له دې راځم د نوموړو نمرو اوسط پیدا کوم. پس د اوسط پیدا کولو لپاره د اوریج کالم په لومړي سیل کلیک کوم او له نوموړي فورمول څخه استفاده کوم. مساوي اوریج قوس شروع. وروسته له دې راځو له عربیک څخه تر پښتو مضامین انتخابوو، یعنې د مضامینو نمرې انتخابوو. قوس بسته او انټر کوم. یعنې ما ته څرګنده شوله چې ذاکر د حکمت زوی د نمرو اوسط یې 6.2 دی. په دې سره زه غواړم د هر زده کوونکي د نمرو اوسط پیدا کړم. پس د نمرو اوسط پیدا کولو لپاره راځو د همدغه سیل په د کونج کې ډبل کلیک کوم. په دې سره موږ وکولی شول د ټولو زده کوونکو د مضامینو د نمرو اوسط پیدا کړو. وروسته له دې موږ ته لا تر اوسه نه ده څرګنده چې په صنف کې لومړی مقام چا اخیستی، دویم چا اخیستی او دریم او بالاخره وروستی. د نوموړي درجه بندۍ لپاره دلته موږ کالم لرو د رینک په نوم. رینک یعنې درجه بندي، مقام. پس د زده کوونکو د مقام معلومولو یعنې درجه بندۍ لپاره زه راځم د رینک کالم په لومړي سیل کلیک کوم او د رینک فرموله پرې اپلای کوم. د رینک فرموله په دې ډول ده: مساوي رینک قوس شروع. اوریج کالم لومړی سیل انتخابوم، وروسته د هغې نه کاما. همدغه سیل زه بیا انتخابوم، البته منولي انتخابوم. G4
ډبل ډاټس. وروسته د هغې نه د اوریج کالم وروستی سیل انتخابوم او له کیبورډ څخه کنټرول انټر پریس کوم. په همدې شکل همدغه فرموله ډبل کلیک کوم تر پایه باید اپلای شي. خو ستونزه دلته څه ده؟ ستونزه دلته په دې کې ده مثلا یو زده کوونکی هم لومړی مقام یې اخیستی، بل هم اخیستی او دویم مقام دی هم اخیستی دی، بالاخره دی اخیستی دی. د دې ستونزې د حل لپاره زه راځم بیرته فورمول ته مراجعه کوم او یو څه تغییرات پکې راولم تر څو د هغه تغییراتو په اساس باندې موږ وکولی شو دغه پروسه لا شفافه او همدارنګه دقیقه اجرا کړو. پاسترینګ کالم په لومړي سیل ډبل کلیک بیرته همغه فورمول ته ځو. په فورمول کې زه د جې مخ ته هم ډالر ساین لیکم، د جې وروسته هم ډالر ساین لیکم، په همدې شکل د جې مخ ته هم ډالر ساین او وروسته هم ډالر ساین او انټر کوم. همدغه فورمول راوړم تر لاندې په ټولو باندې بیرته اپلای کوم. پس بالاخره موږ ته څرګنده شوله چې په نوموړي ټولګي کې لومړی مقام چا اخیستی دی؟ ندیم اخیستی دی او همدارنګه د نمرو فیصدي 92 او د نمرو ټوټل یا مجموعه 460 ده. دوهم مقام چا اخیستی دی؟ سلیم اخیستی دی. په همدې شکل دریم مقام. اوس که چیرته زه راشم او د یو زده کوونکي نمرې زیاتې کړم تر څو د هغې فیصدي له 92 څخه لوړه شي، اتوماتیک راځي هغه لومړي مقام ته او 92 ځي دویم مقام ته. مثلا زه راځم صابر، د صابر نمرې زیاتوم، فرضاً 15 دي سل شي او 15 دي هم سل شي. اوس ګورو چې صابر له موږ سره لومړی مقام واخیستلو او بالاخره همغه ندیم له موږ سره دویم مقام واخیستو. په همدې شکل باندې کولی شو هر څومره ایډیټ چې موږ او تاسو په ډیټا کې کوو نتیجه یې دلته موږ ته موثقه او دقیقه وځي. قدرمنو لیدونکو، په دې هیله چې نوموړي طریقې مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او په ورځني ژوند کې ورڅخه پوره ګټه واخلئ. تر بیا چې زه حسیب الله سنګین له یوې بلې ویډیو او بلې طریقې او ټریک سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی او متعال الله سپارم. ورځ او ژوند مو نیکمرغه.